زه ته د خدای وکړي زما دا خبرې ورسېږي ستا په څېر منفور انسان د افغانستان په ټول تاریخ کې نه دی تیر سوی. شاه شجاع پر تا باندې غوره او دومره دلال دومره کرزي عبدالله او د نورو دا خبره ثابته کړله چې 20 کاله په جمهوریت کې د طالب جګړه پر حق باندې و، موږ پر ناحقه باندې. ځکه دا خبرې ما دپاره مهمې دي، تاسو دپاره به دا خبرې مهمې نه ما دپاره مهمې دي، ځکه چې طالب 20 کاله دغه ځوانان چې په بمونه یې پسې تړل 1050 انتحاریان استشهادیان چې دوی وکړل دغه ټول په یوه ټکي په خاطر باندې دوی انتحاري کوله، هغه د شهادت ټکی و. دوی په دې نیت باندې ځان پسې بارود تړل چې زه ځم شهیدېږم، خو په مقابل کې زما د وطن سرتیری د یو سیاسي دلال لاندې ټوپک په لاس کړی او د دې طالب سره جنګېده، خو په دې نه خبر چې همدغه سیاسي دلال، همدا بې وجدانه، همدا ولسمشر، همدا منافق دغه ډول به یو ورځ راځي د همدې سرتیرو قاتلانو ته به د شهید ټکی کاري او هغو ځوانانو ته به څوک ځواب ورکړي. هغه زما د 20 کلن جمهوریت ځوانان چې په افغانستان کې یتیمان ځینې پاتې، کونډې ځینې پاتې، هغو ته اوس څوک ځواب ورکولی شي؟ کرزی، عبدالله، زاخیلوال او دغه نور ټول د جمهوریت ټټوان چې ول دا مو چې چیرته ولیدل ستاسو د په خپل رب باندې قسم چې دا تاسو په چپلک ونه ولئ. دا نن ورځ زه درته قسم خورم چې کرزی دې ته اماده دی چې ملا هیبت الله خوند ورته وایي چې راسه زه تاته یوه څوکۍ در کوم، دا به په مړو سترګو ورځي، هلته به ورسره کېږي. همدغسې درته عبدالله دې همدغسې د دا نور دغه سیاسون چې دي دا باید تاسو وپېژنئ. دا ستا زما په څېر د ځوانانو والله که قدر کوي. دوی دپاره څوکۍ مهم ده، دوی دپاره پیسې مهمې دي، دوی دپاره قدرت مهم ده. زه ورته ورته اصلا کې مهم نه دي. دغه ځوان نه ده دغه دا چې زه کله ګورم زما په ځان باندې اور بلیږي. دغه ځوان وینه ورته هیڅ مهمه نه ده، نه کرزي ته، نه عبدالله ته، نه زاخیلوال ته، نه یې بل دلو دوس ته. دا شهید و، دا زه ورته شهید وایم، دا د ما پر سر باندې شهید سوی، دا د دې ولس د ساتنې د ناموسونو د ساتنې دپاره شهید سوی، د سرحداتو د ساتنې دپاره دا شهید سوی ده. دته زه شهید وایم، دته زه تر مرګه پورې زه ورته شهید وایم او زه ورته احترام لرم. خو دا سیاسي دلالان باید تاسو وپېژنئ. کرزي ته د خدای وکړي زما دا خبرې ورسېږي ستا په څېر منفور انسان د افغانستان په ټول تاریخ کې نه دی تیر سوی. شاه شجاع پر تا باندې غوره او دومره سیاسي دلالي کېته بې وجدانه انسانه. 14 کاله د بیا چشته پر یاست په ارګ کې راته ناست وي. دغه مشران چې دي دغه ټول د موږ او د تاسو پر سرونو باندې لوبې کوي. والله په بالله که ورته اهمیت لرو. زه خو چې ژاړم دردېږم پر دغه خاطر باندې. پرون د ما د سرتیري جنګول، نن یې قاتلانو ته شهید وایم. یعنې څه شي؟ خدای نجار سم.